السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې نن صنف مو په خیر پای ته رسولی او له صنف ته کامیاب کېدو تبریکې درته وایم. زه عادل احمد کانید ستاسو سره به د کیمیا په تدریس کې ملګری واوسېږم. زموږ د لسم صنف کیمیا نن شروع کیږي. لومړی درس راځو د لسم صنف کیمیا ته شروع کوو. زموږ ټولګی چې د لسم ټولګی او مضمون د کیمیا مضمون موضوع د کیمیا لومړی موضوع د اتومي تیوري پراختیا یا اتومي نظریه پراختیا او درس لومړی درس په لومړی درس شروع کوو. راځو لومړی اتوم ته اټوم پیژنو چې اټوم څه شی دی او د دې تاریخچه څه ډول ده. لومړی راځو اټوم ته. د اټوم یو مثال نوشته کوو. د لیتیم یو اټوم په نظر کې نیسو. د لیتیم اټومي نمبر 3 دی. هدف دا چې دی په هسته کې 3 دانې پروتونونه لري. څلور دانې نیوترونونه، 3 پروتونونه. د لیتیم عنصر هسته سوله او لیتیم 2 مداره لري. په لومړي مدار کې لیتیم 2 الکترونونه او په دوام مدار کې لیتیم 1 الکترون لري. دا د لیتیم عنصر یو اټوم سو. اټوم یې په زیاته اندازه عنصر او اټوم د عنصر یو کوچنی ذره بللی سو. د لیتیم یو اټوم سو. دغسې موږ په دوراني جدول کې 118 عنصرونه لرو. هر یو داسې د یو اټوم درلودونکی دی. صرف د دوی په اټومي نمبر کې توپیر دی. په جدول کې هیڅ داسې 2 عنصرونه موږ نه لرو چې د هغوی اټومي نمبر دی مساوي وي سره. د لیتیم اټومي نمبر 3، د بیریلیم 4 دغسې زیاتیږي او په ترتیب سره کمیږي. اوس راځو موږ د دې اټوم د پراختیا تاریخچه وایو. څنګه د دې تاریخچې پراختیا موندلې ده. لومړی د اټومي تیوري په اړه چې کوم نظریات موجود دي هغه په 3 برخو باندې موږ ویشو د زده کړې د اسانتیا په اساس. اول نظر چې ورکول سوی دی هغه د دیموکراتیز لخوا ورکول سوی دی. دیموکراتیز یونانی فیلسوف و چې د میلاد څخه 400 کاله مخکې د داسې نظر ورکړی دی ټول اټومونه ټول مواد له اټومو څخه جوړ دي او اټوم د تجزیه وړ نه دی یا نسي تجزیه کېدلی. دا د دیموکراتیز نظر و. اټومي تیوري په 3 برخو کې موږ تقسیم کړې ده. د دیموکراتیز نظریه، د جان دالتن نظریه او اوسنۍ اټومي تیوري. دیموکراتیز 400 کاله د میلاد څخه مخکې د اټوم په اړه نظریه ورکړې ده. جان دالتن په 18مه میلادي پیړۍ کې او اوسنۍ اټومي تیوري چې موجوده ده په 19مه میلادي پیړۍ کې ورکول سوې ده. نو ګرانو زده کوونکو اوس هره نظریه په تفصیل سره تشریح کوو. لومړی راځو د دیموکراتیز نظریه ته. دیموکراتیز یونانی فیلسوف و چې د وویل ټول مواد د داسې ذرو څخه جوړ شوي دي چې نور نه تجزیه کیږي. په هغه وخت کې وسایل، په هغه وخت کې مواد دا نه وه چې اټومونه تجزیه سي. نو د خپل فکر له لحاظه داسې ویلي وه چې مواد ډېر کوچني ټوټې کو بالاخره نور نه ټوټه کیږي او هغه ذره د اټوم په نامه سره یاده کړې ده چې د اټوم مطلب او د اټوم معنا هم په یوناني ژبه کې د نه تجزیه سره تړاو لري. په معنا د نفي یا نه او ټوم په معنا د تجزیه. دیموکراتیس داسې نظر ورکړی و چې مواد ټول د داسې کوچني ذرو څخه جوړ شوي دي چې نور نه تجزیه کیږي. وروسته د دیموکراتیس نظر تر 18مې میلادي پیړۍ پورې دوام درلود. په 18مه میلادي پیړۍ کې جان دالتن د اټوم په اړه 9 نظریې تشریح کړلې. په 18مه میلادي پیړۍ کې جان دالتن اټومي تیوري په 9 نقطو کې خلاصه کړه چې په خلاص ډول سره هر یو تشریح کوو. لومړی دالتن وویل چې مواد د اټوم په نوم د ویش نه وړ ذرو څخه جوړ شوي دي. یعنی دالتن هم د دیموکراتیس د نظریې څخه متاثره و. 18مه میلادي پیړۍ کې هم د داسې نظر ورکړی چې ټول مواد د داسې ذرو څخه جوړ دي چې نور نه تجزیه کیږي. په دوام قدم کې ټول اتومونه سره ورته دي.
دالتن په دوام قدم کې داسې وویل چې د موادو اتومونه که د اوسپنې اتومي که د سلفر که د اکسیجن ټوله سره ورته او یو شان دي. په دریم قدم کې اتومونه نه جوړیږي او نه له منځه ځي، چې دا نظریه په اوسني وخت کې د منلو وړ ځکه نه ده چې اوس اتوم جوړېدلی شي. کیدای شي چې موږ ځینې مواد تجزیه کړو په اتومونو باندې تبدیل شي، یا ځینې عناصر تجزیه کړو نور عنصرونه جوړ کړي او ټول اتومونه سره ورته دي. دا نظریه هم د منلو وړ نه دی، ځکه چې اوس دا ساینس ثابته کړل چې د ټولو موادو اتومونه چې دي توپیر سره کوي. د اتومي نمبر د لحاظه، پروتون، مدار، کتلې ټولو د لحاظه توپیر لري. څلورم، د عناصرو اتومونه سره یو ځای کیږي، د مرکبونو مالیکولونه جوړوي. دا خبره هم دقیقه ده، ځکه ټول اتومونه سره یو ځای کیږي او د مرکب مالیکولونه جوړولی شي. د مثال په ډول سره موږ د هایدروجن دوه اتومونه د اکسیجن د دوه اتومو سره یو ځای کوو، په نتیجه کې د اوبو دوه مالیکولونه موږ ته لاسته راځي. ټول اتومونه سره یو ځای کیږي د عناصرو او د مرکب مالیکولونه جوړولی شي. او پنځم، د عناصرو اتومونه بیلې کتلې او بیل خواص لري. هایدروجن اتومونه بیل خواص لري، د اکسیجن دا بیل خواص لري. اکسیجن د اور بلیدلو وړتیا نه لري، بلکې اور ته زمینه برابروي، او هایدروجن چې دی د اور بلیدلو وړتیا لري. خواص یې جلا سول، کتلې هم جلا. په مرکب کې د مرکب په مالیکول کې د اتومونو نسبت موجود دی. ټول وخت که چیرې مرکبونه جوړیږي د اتومونو ترمنځ نسبتونه موجود دي. په دې کې چې د اوبو په مرکب کې هایدروجن دوه اتومه په نسبت د یو اتوم اکسیجن، دا نسبت ثابت دی چې بیا د 10م صنف کیمیا په وروستي فصل کې موږ په دې باندې په تفصیل خبرې کوو. اووم، په مرکبونو کې د عناصرو خواص له منځه ځي. کله چې مرکب جوړیږي د عنصر خواص له منځه ځي. هایدروجن سوځېدونکی او چاودېدونکی ګاز دی، اکسیجن اور ته زمینه برابروي، اوبه دونکې دی او نه ورته زمینه برابرې بلکې ور له منځه وړي. نو د عناصرو خواص په مرکبونو کې له منځه ځي. راځو ګران زده کوونکو د درېیمې تیوري په لور. درېیمه تیوري اوسنۍ اټومي تیوري ده چې د اټوم په اړه ورکول سوې ده. په دې کې 19مه میلادي پیړۍ کې په دې کې دا 4 خبرې موږ کوو. په 19مه پیړۍ کې اوله خبره کله موږ په دې کې کوو، مواد د اټوم په نوم له کوچنۍ ذرو څخه جوړ شوي دي. یعنی هغه خبره چې موږ د دالتن په نظر کې او د دیموکرات په نظر کې کول چې اټوم نه تجزیه کیږي، هغه خبره موږ د دې څخه ایسته کړله. مواد د اټوم په نوم له کوچنۍ ذرو څخه جوړ دي. د تجزیه موضوع مو ځنې ایسته کړل، ځکه په 19مه پیړۍ کې دا کشف شول چې اټوم تجزیه کیږي او په هسته، مدارونو او په الکترون پروتون ویشل شوی دی. دوام، اتومونه په عادي وسایلو نه اندازه کیږي او نه کولی چې په عادي وسایلو باندې موږ دوی تجزیه کړو. دریم نظر، د عناصرو اتومونه تل په حرکت کې دي. که چیرې تودوخه یې ورزیاتوو دا حرکت یې ډیریږي چې بالاخره د تعاملاتو باعث کیږي. که چیرې تودوخه یې کمیږي حرکت کمیږي او د تعامل باعث نه ګرځي. څلورم، اتومونه د کتلې، حجم او خواصو له مخې یو له بل سره توپیر لري. د دې دپاره یو مثال نوشته کوو. یو د اکسیجن اتوم په نظر کې نیسو، یو د هایدروجن اتوم په نظر کې نیسو. دا د اکسیجن اتوم هسته فرض کوو، 8 پروتونه 8 نیوترونونه لري. دا د هایدروجن هسته فرض کوو، 1 پروتون لري. که چیرې موږ د دوی مدارونو ته راسو، اکسیجن 2 مداره، هایدروجن 1 مدار لري. که چیرې د دوی د الکترونونو مقدار ته راسو، اکسیجن 8 الکترونونه، 2 په اول او 6 په دوام مدار کې، هایدروجن 1 الکترون. نو د دې څه دا معلومیږي چې اتومونه د بیلو عناصرو د کتلې د لحاظه هم توپیر کوي، د حجم د لحاظه هم، او د خواصو له مخې هم اتومونه یو د بل سره توپیر کوي. نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ د 10م صنف کیمیا تاریخچه او اول درس و، او وروسته د دې څخه بیا موږ د دې په دوام سره د اتوم نورې تاریخچې، نورې برخې د اتوم په تفصیل سره وایو. لومړی درس مو د اتومي تیوري پراختیا و.
نو ګرانو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس و د اتومي تیوري پراختیا. یو وارې بیا خلاصه کوو. اتومي تیوري پراختیا یا اتومي تیوري په درو نقطو کې موږ خلاصه کوو. اوله نقطه د دیموکراتیس نظر، دوامه نقطه جان دالتن نظر او دریمه نقطه اوسنۍ اتومي تیوري. دیموکراتیس 400 کاله قبل المیلاد د اتوم په اړه نظر ورکړی و چې اتوم نه تجزیه کیږي. جان دالتن په 18مه میلادي پیړۍ کې د اتوم په اړه نظر ورکړی دی چې په 7 برخو کې د نظریه موږ خلاصه کړل. او اوسنۍ اتومي تیوري چې دی هغه په 4 نقطو کې خلاصه کیږي. نو ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ د نن ورځې درس تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په الله پاک مو سپارو. ښې چارې.